السلام علیکم دوستانو، خدای دې وکړي چې ټول به ښه او جوړ یاست. دوستانو، د نن په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته در وښیم چې تاسو څنګه کولی شئ چې د پبجي لپاره یا د هغه رقم د سپورټ لپاره، د کرکټ لپاره یا د فوټبال لپاره په خپل موبایل کې ډېرې ښایسته ښایسته لوګوې جوړې کړئ. نو ملګرو، دغه لوګوې تاسو ډېر په اسانه طریقه سره جوړولی شئ. نو دغه ویډیو له موږ سره تر پایه وګورئ او ویډیو خامخا در سره لایک کړئ، له خپلو ملګرو سره یې شیر کړئ او د دا رقم ته نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه په دغه چینل کې موږ ستاسو لپاره هره ورځ د هغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې اپلوډوو. نو ملګرو، زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. نو ملګرو، تر ټولو مخکې تاسو په خپل موبایل کې یو اپلیکیشن را ډاونلوډ کړئ. د دغه اپلیکیشن لینک ما تاسو ته د ویډیو په ډسکرپشن کې درکړی دی. تاسو ډېر په اسانۍ سره کولی شئ چې دغه اپلیکیشن له هغه ځای څخه ډاونلوډ کړئ. نو کله چې ګورم ملګرو تاسو دغه اپلیکیشن له هغه ځای څخه ډاونلوډ کړئ، د هغه رقم د دې څخه مین انټرفیس د انټرفیس بیا دا رقم دلته دی، تاسو ته خلاص کړئ. نو دغه رقم تاسو په کریټ لوګوز باندې کلیک وکړئ. کله چې ګورم ملګرو تاسو په کریټ لوګوز باندې کلیک وکړئ، دغه ټولې لوګوې دي. اوس که تاسو غواړئ چې د سپورټ لپاره یا د پبجي لپاره یا د هر شي لپاره تاسو غواړئ چې لوګو جوړه کړئ، نو تاسو یې ډېر په اسانه طریقه سره جوړولی شئ. نو ګورم ملګرو، زه اوس تاسو ته د پبجي لپاره یو ښایسته لوګو جوړوم. نو تاسو په هره لوګو چې تاسو خوښ شوه، تاسو په هغه لوګو باندې کلیک وکړئ او دلته تاسو هغه لوګو غټوئ او کوچنی کولی شئ. دلته یې بیرته تاسو ختمولی شئ او دلته ملګرو تاسو هغه لوګو روټیټولی شئ. نو ګورم ملګرو، زه دا رقم ته ږدم او دلته یو څه غټوم. کله چې ګورم ملګرو دغه تاسو هر رقم ته غواړئ چې کښېږدئ، هغه رقم به تاسو هغه لوګو کښېږدئ او د هغه رقم زه غواړم چې په دې کې ټکس اډ کړم. نو ګورم ملګرو، زه اوس غواړم چې په دغه باندې ټکس ولیکم، یعنې غواړم چې دلته خپل نوم سره ولیکم یا د پبجي د آی ډي نوم ورکړم. نو بیا به تاسو ملګرو راسئ په ټکس باندې به کلیک وکړئ. کله چې ګورم ملګرو تاسو په ټکس باندې کلیک وکړئ، د هغه رقم زه دلته ورکوم چې مستر پبجي. نو ګورم ملګرو، ما مستر پبجي ولیکئ. اوس زه غواړم چې دغه په هغه ځای کې ولیکم. د هغه رقم به تاسو په اډ ټکس باندې کلیک وکړئ او د هغه رقم به دلته تاسو په ټکس باندې وار کلیک وکړئ. دلته به تاسو راسئ په کلر کې به کلر بدل کړئ. هر رقم ته کلر چې مې ورکوئ، تاسو به هغه رقم ته کلر ورکړئ او د هغه رقم ګورم ملګرو په فونټس کې دلته تاسو د فونټسونه وربدلولی شئ. چې هر رقم فونټس غواړئ، هغه رقم فونټس هم دلته تاسو ورکولی شئ. نو زه دغه فونټس ورکوم. نو د هغه رقم چې دغه تاسو هر ځای ږدئ، هلته به یې کښېږدئ او د هغه رقم ګورم ملګرو، دغه لوګو جوړه شوه. اوس زه غواړم چې دغه سیو کړم. نو د دې لپاره به ملګرو تاسو په دا سیو بټن باندې کلیک وکړئ. نو په سیو کې دی تاسو ته دوه فارمیټ درکوي. وایي چوز فارمیټ سیو ایز ا جی پی جي. کله چې تاسو جی پی جي ووایي ملګرو، بیا به د شا بیکګراونډ هم ورسره وي. د هغه رقم که چېرې تاسو سیو ایز ا پی ان جي ووایي، بیا به خالي لوګو وي، بیکګراونډ به نه وي ورسره. نو ګورم ملګرو، زه د جی پی جي په شکل کې سوم. نو تاسو باید سیو ایز ا جی پی جي ووایي. ګورم ملګرو، کله چې تاسو سیو ایز ا جی پی جي ووایي، دغه بس تاسو په موبایل کې ډایرکټ سیو شي. دلته دغه تاسو شیرولی هم شئ او دغه اپس ته ریټینګ هم ورکولی شئ. نو ګورم ملګرو، زه اوس راځم هغه لوګو تاسو ته درښکاره کوم چې هغه لوګو ګوره ما جوړه کړې وه. اوس په زما په موبایل کې هغه لوګو پرته وي. دغه اوس تاسو په واټساپ، په فیسبوک، د پبجي په پروفایل، په هر شي باندې ملګرو تاسو درولی شئ. نو تاسو ملګرو ډېر په اسانه طریقه سره کولی شئ چې په خپل موبایل کې ډېرې ښایسته ښایسته لوګوې جوړې کړئ. نو ملګرو، که مې ویډیو خوښ شوي، ویډیو خامخا در سره لایک کړئ، له خپل ملګرو سره یې شیر کړئ او د دا رقم ته نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه په دغه چینل کې موږ ستاسو لپاره هره ورځ د هغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې اپلوډوو. نو ملګرو، په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. ملاویږو په نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو کې. د خدای په امان.